سلامونه جوړ په خیر درنو ملګرو یو بل ویډیو ته تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم نن په دې خبرې کوو چې څنګه به مونږ او تاسو متوازنې خبرې کوو ځینې انډیوالان او دوستان به مو لیدلي وي چې دوی یا په مجالسو کې ډېر غږیږي یا بیخي نه غږیږي او یا که غږیږي هم خلک ترې مختلف فکرونه اخلي په دې معنی چې دوی مبهم غږیږي او نیشونه وهي او غواړي چې خپلو خبرو کې یو څه داسې پټ کړي چې ځینې خلک ورته وهڅېږي یا بعضې خلک داسې مو هم لیدلي وي چې دوی کله خبرې کوي نور ترې بد وړي فکر کوي چې دا دوی ته یا ناستو ملګرو ته یا انډیوالانو ته په پیغور په توګه خبرې ولري یا داسې یو څه ولري چې خدای مکه هغوی ته پکې توهین سوی وي نن په همدې ځینو ټکو خبرې کوم چې که ګوندې دغسې ملګرو سره چې زما دا ویډیوګانې وګوري نو کومک ورسره وکړي تر څو دوی په خپل ځان فوکس وکړي او لږ څه ډېر په خپل ژوند او خبرو کې په خپل کرکټر کې لږ تغییر راولي دوستانو اصلي مسله دا ده چې دوی لا د هغه فکري بلوغیت ته نه وي رسېدلي چې دوی په خپل ځان ډېر باور ولري او اعتماد پر نفس دومره لوړ چې دوی ته خپل ځان داسې وایي چې ګواکې د یو عادي انسان په توګه باید ژوند وکړي او د یو انسان په توګه باید له نورو انډیوالانو سره دوستانو سره ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره همکارانو سره او دغه راز په ټولنیزو ناستو کې له ټولو ګډونوالو سره یو شان دی یو انسان دی او یو انسانان هغه دي د انسانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته او ځینې توپیرونه شته چې بیا به وروسته هم پرې لږ متمرکز شم نو یو تر ټولو مهم لامل دا دی چې دوی خپل فکري بلوغیت یا فکري ثبات ته نه وي رسېدلی بعضې خلک ورته پختګي هم وایي چې هغې ته نه وي رسېدلی بل لامل دا دی چې دوی کوشش کوي چې شواب وکړي ځان وښیي نو دا تاوان کوي په اوږد مهال کې دغسې انډیوالانو ته چې غواړي له وخت مخکې دوی ځان وښیي نو دا ورته تاوان کوي تاوان نه هم کېدای شي ورته بیا په آخر کې اشاره وکړم بل لامل زما په نظر دا دی چې دوی معلومات نه لري او دا معلومات نه لرل د دې باعث ګرځي چې دوی ډېرې خبرې وکړي دوی نه متوازن وغږیږي یا دوی بیخي ونه غږیږي نو دغه درې لاملونه چې ما یاد کړل د یو د شواب مسله وه بل د معلوماتو نه لرلو خبره وه او دغه راز بله مسله دا وه چې دوی ځان ډېر لکه نورو نه لوړ ګڼي غرور کوي دا ډېر تاوان کوي مهم هم دغه ده چې هغه څوک چې غواړي لږ څه تغییر په ځان کې راولي او د خپلو خبرو او د وینا توازن وساتي نو تر ټولو مهم ټکی دا دی چې دوی په خپل ځان باندې باور ولري تاسې به وګورئ څوک هم چې لږ څه په ځان باندې باور لري هغوی به په مجالسو کې ډېر متوازن غږیږي هغوی به ډېرې ښې متوازنې اړیکې لري هغوی ته به خلک غوږ دي خو هغوی چې په خپل ځان باور نه لري نور هم پرې باور نه کوي نه خبرو ته غوږ دي نه متوازنې خبرې کولی شي او خلاف د دې ټولو نورمونو او معیارونو دی به ډېر هم غږیږي یا به بیخي نه غږیږي یا که غږیږي خلک به تر بېلابېل مفهومونه اخلي نو په ځان باور لرلو لپاره څو لارې چارې پکار دي یو دا چې په ځان باندې تمرکز کول دویم دا چې نور خلک هم انسانان ګڼل دریم ځان ته په ارزښت قایلېدو سره نورو ته په احترام او ارزښت قایلېدو سره قایلېدل او بله مهمه مسله په ځان د اعتماد په نفس لرلو باندې او په خپل ځان باور لرلو په اړه باندې شک او شبهه په خپل ذهن کې نه را پیدا کول آرام اوسېدل څه نور غواړي او وایي غوږ ونیسئ او څه تاسې وایاست په ډېر متوازن شکل او په ډېر احسنه طریقه یې وړاندې کړئ بله مهم مسله دا ده چې که غواړو چې له شواب ځان وساتو له ځان ښودنې او مغروریت او تکبر ځان وساتو نو د دې لپاره هم زموږ خپل فکري ثبات باید پیدا کړو او فکري ثبات زما په نظر د ډېرې تجربې پراخپلولو د ټولنیزو ناستو کې په ګډونتیا په راکړه ورکړه په اړیکو لرلو په پراخې مطالعې او همداراز
په لوړې کچې مشاهداتو نه ترلاسه کیږي. کله چې ته په ټولنه کې ګرځې تا سره به د مختلفو انسانانو تجربه اوسي. کله چې ته په علمي ناستو کې په ټولنیزو ناستو کې او بل هر چیرته کېنې نو دا تاته یو تجربه درکوي، دا ستا علمي ذکاوت لوړوي، دا ستا هوښیارتیا لوړوي، نو ستا ثبات به کنټرول سي او ته به یو پوړۍ ته ورسېږي چې هغه به په خپل ځان باندې باور لري. بله مسله دا ده چې غواړو زموږ خبرې متوازن شي او له داسې یو حالت وژغورل شو چې همیشه په مجالسو کې په غونډو کې په کورنۍ کې بل هر چیرته لکه ښه وغږیږو او خلک فکر وکړي چې موږ مناسب غږیږو. نو هغه د معلوماتو لرل دي، هغه د پوهې پیدا کول دي، هغه د تجربې ترلاسه کول دي. مثلا په کورنیو موضوعاتو کې ستاسو خیلتیا ستاسو تر درایت پورې تړلې، ستاسو تر پوهې پورې تړلې. په ټولنیزو ناستو کې هم همدارنګه، په علمي ناستو کې هم همدارنګه، په دفتري مجالسو او تخنیکي مسایلو کې هم همدارنګه. کله چې تا سره مسایل وي، خبرې وي، پوهه وي، ته وغږېږې نو پروا نه کوي. که پوهه نه وي در سره نو ضرور نه ده چې ته پرې له ځان او له خپلې خېټې خبرې وکړې. ما په لاملونو کې وویلې چې دغه ډول څوک چې متوازنې خبرې نه لري دوی یا نه غږېږي یا ډېر غږېږي یا مناسب نه غږېږي. نو دا خپله درې واړه ستونزې دي. کله چې مونږ په خپل ځان باور ولرو، زموږ تجربه را سره وي، زموږ پوهه پراخه وي، موږ ټولنیزو ناستو کې ګډون کړی وي، موږ فعال پاتې شوي یو او موږ خپل شخصیت روزلی وي، نو موږ به هېڅوک هم فکر نه کوي چې موږ نامتوازن غږېږو. موږ به متوازن غږېږو، پر ځای به غږېږو او وخت او امکاناتو سره مناسبې خبرې اترې به لرو. دوستانو زما په نظر دا کمال دی. کمال په دې دی چې انسانان دي یا انډیوالان دي، بیا خصوصا زموږ او ستاسو په دې جامعه کې چې خبرې بیخي ډېرې دي، نو خبرې په یو لوی سرخوږی اوښتی. اصلا خبرې ضرورت دی او کله وارې کمال وي، کله وارې هنر وي او کله وارې د خلاقیتونو او د اړیکو د پراخولو لامل هم ګرځي. خو متوازنې خبرې تاسو ته یو کرازماتیک شخصیت در خپلوي، تاسو ته یو ذکاوت در خپلوي، تاسو ته قدر در بخي، تاسو د یو چا ته په دې ډول چې متوازنې خبرې لرئ نږدې کیږئ. همیشه کوشش مکوئ چې تاسو باید په هر مجلس کې په خپل ګډون وښیئ او خپل ګډون ګواکې د خبرو کولو په مخې ښه یاست.